فضل محمود روخان صاحب وایي چې په یوه لاسنیوه کې خلک خاموشه ناستو، چوپه چوپیا وه. په دې کې یو سړی راغی، د راتلو سره یې د دعا دپاره لاس پورته کړل او څه داسې ګویا نه شو. ډېر ښه سړی و، هر چا ته یې ورور ویلي و خدایه ته یې وبخې. د مړي په هکله د دې سړي دا خیال و او د دې په رڼا کې ورله بخښنه غوښته. زما دا توجیحات ډېر خوښ شو. د هغه الفاظ مې دوباره کړل او امین مې پرې وویل.